ناپوهي غم دی. موږ ته په سلو کې 15 ستونزې د ناپوهۍ نه راپېښې دي. موږ ژمنې کوو هغه نه پوره کوو. موږ خپل حق غواړو د بل نه پوره کوو. د بل حق هیڅ نه منو. موږ په خپله د نورو مرستې په ځان فرض نه شمیرو، خو که بل څوک د موږ سره مرستې وکړي هغې احسان بیا موږ او تاسې په بدو ورکوو. دا زموږ او ستاسو په ټولنه کې دي. موږ او تاسې په خپل حق باندې داسې ولاړ یو چې یو ذرې نه تېرېږو، خو د بل حق ټول د خپو لاندې کوو. موږ او تاسې د نورو نه د قدر، د مینې، د محبت تمه لرو، خو په خپله موږ او تاسې داسې د مورچکیو په سټه ناست یو چې فکر کوو چې د نړۍ هغه لوی بدخور چې دی زه یم. نو تر څو پورې چې موږ او تاسې د دغه عادتونو نه وانه وړو، ناپوهي غم دی. همدغه عادتونه دي چې زموږ په ژوند کې غم جوړ کړی دی، ځکه چې څنګه چې زه یم همداسې بل دی. هیڅوک د هیڅ چا نه کم نه دی. که موږ او تاسې د بل چا نه د مینې تمه لرو، چاته مینه ورکو، که د چا نه د مرستې تمه لرو هغوی سره مرستې وکړو، که چا نه د ښو اخلاقو تمه لرو په ښه اخلاقو هغوی سره وچلېږو. او دا خو د انسانیت فرض دی چې کله انسان شو دا ټول شیونه په موږ او تاسې باندې بیا فرض شو. نو که نه یې کوو ګناهګار یو، او که کوو یې نو موږ او تاسې په هغه لار باندې روان یو کوم چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي.